د افغانستان لپاره ډیر خطرناک خبر. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د شدید باران د ورېدو خبرداری ورکول شوی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې نن او سبا هم د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې د شدید باران د ورېدو خبرداری ورکړی دی. دغې ادارې ویلي چې په ګڼو مرکزي، شمالي، ختیځو او یو شمېر جنوبي ولایتونو کې ممکن تندریز باران وشي چې کچه یې ممکن تر 30 ملي مترو پورې ورسیږي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو دولت وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان په 14 ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 48 کسان مړه کړي او 58 نور ټپیان کړي دي. دغه سیلابونو سلګونه څاروي تلف کړي او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه یې هم ویجاړ کړي دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وایي د افغانستان په 3 ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته د مرستو پر چمتووالي بوخته ده. له تېرو شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د افغانستان نږدې نیمایي ولایتونو د سختو موسمي سیلابونو شاهدان دي. سیلاب ځپلې سختې اقتصادي او ټولنیزو ستونزو کې راګرځي او شکایت کوي چې د لاسنیوي چارې یې کمزوري او ټکنۍ دي. د ازادي راډیو یو اوریدونکی نبی الله زابلي وایي تېره دوشنبه د ارغنداب ولسوالۍ په سیند کې سیلاب خلک زیانمن کړل، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. زابلي ویل سخت سیلاب راغی چې د ارغنداب ولسوالۍ مظلوم او بیچاره ولس یې چې اقتصادي وضعیت یې ډیر ضعیف دی، د هغو کورونه، مالونه او ځمکې له منځه یوړې. دوی کومکونه او مرستو ته اړتیا لري. تر دې شپې اسلامي امارات مرسته کوونکو موسسو هیڅ غږ نه دی پورته کړی. د افغانستان له یو شمېر نورو سیمو څخه هم سیلاب ځپلې ورته شکایتونه لري، خو داسې ښکاري چې د اړتیا کچې ته په کتو د ځواب ورکوونکي اقدامات کمرنګه دي. سیلابونو د افغانستان نږدې نیمایي ولایتونه ځپلي، خو د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC بیا وایي تر ټولو زیان 3 ولایتونو کابل، میدان وردګ او لوګر کې اړولی او دوی همدغو سیلابونو ځپلو سره مرسته کوي. دغه کمیټې د چهارشنبې په ورځ یوه خبرپاڼه کې وویل په همدغو 3 ولایتونو کې سیلابونو 1200 کسان بې سرپناه کړي چې په خبره یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې د اسیا لپاره د ژغورنې نړیوالې کمیټې بیړنیو حالاتو د مشر محمد ریاض په حواله راغلي چې کاري ډلې دا مهال کابل او لوګر کې د سیلاب ځپلو په روغتیایي ملاتړ بوختې دي.